د اخلاص نه خدای ته وجړل جړه د خدای ډېره خوښه ده او الله ته دې زاري وکړه پروردګار ته دې وجړل ته ګوره ټق پړق کې بدله خدای قبلوي. سلطان صلاح الدین ایوبي الله په لوی کار اغشته ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي، بیت المقدس یې فتح کړی. مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه ایوبي قلا، دا د قاهرې نه داسې درې نیمه ګنټو په مدل اسکندریه ورته وایي. د دریاب جنګ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره د دې انګریزانو یو ځل لښکر یې جمع کړی او د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې. یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه. دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه. اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړې خو دا خو د انګریزانو ټول فخري بیړۍ علاج به څوک کوي، هغې سره به څه کوو. شپې ټوله شپه الله ته وجړل به وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدایه. ټوله شپه ته جاړي نه که نه زموږ بادشاهان او زموږ وزیر هر څه به ټیک شي. دې خدای ته نه جاړي، دې له خدای نه سوال کوي، په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان. هر چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و، صاحب کشف و، یو بزرګ و. نو چا ورته وی دا علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه. اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وجاړئ. د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله موږ ته ګرانه نه شو کولی. بس لنډه خبره دا ده خدای ته وجاړئ. هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته رد راغلی امتاله مهرباني وکړه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما بحري بیړۍ راوستې را ودرولې ده او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې؟ ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده. وی حضرت دا څه وی بېغمه اوسه ماله مه راځه تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي ومقه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې وله غرقه کړې وه. علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو، فرعون به ډېر قدر کو، ډېر عزت به کول، په زویوالی یې نیولې وه. لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و. نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د قوم هغې ته بني اسرائیل وی. هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه انښتې هغه پې بار وړو چې راشي دا پڼ را سره یوسه. هغه ډېر دروند ونې شوړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به موړی. علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیچ بچا پوچا نه شي وړی نو ولې په زور پې دوړی. دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړیتوب خدمت دا به ټول د دوی نه اخیسته. هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې؟ زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم. ورته ما ویې نه ژوند زیاتې به نه کوې. د بیچ بچاو کو هغه سړي لږه بدماشي وکړه. موسی علیه السلام یو سوک ورکړه، هغه فرعوني له سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی. فرعوني ته یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو. جوړه شو چې یاره د موسی علیه السلام دا فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی، خو چې پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټې ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه ډاډه هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه شبه دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پوه شو هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی ته رسولی دی، اوس که دې ما له بل سوک راکړې موږ زوړ قندار ته رسې. نو هغه ورته موسی ته وګوره په ارام کښېنه ما له ګورې سوک رانه کړې. پهله خو رفه دپه شوه خو هغه هلک هغه ورسوله د بادشاه دربار ته چې وجلې شوی دی. اخو هغه د فرعون فوراً فرعون میټینګ راغوښته. اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده.
میټه کې راوغوښته او خبره په دې شوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی موسی دا سره څوک فیصله په دې شوه چې دا موسی به راونیسو بس مړ به د قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلکې وجلی دی نه قصاص اخیستل پکار دی او فورا د هغه میټینګ نه الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی میرا حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده ډېر کافي مزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د 13 سورلی مزل دی او دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څکو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شوه ورور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو نو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي ټول لګیا دی او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي دومره محبوب و دي ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون نو سجدې به یې ورته لګولې او د دې فرعون شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته کولې لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې دی هم ورپسې دی هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي د خدای ظالمه هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی والا هغه دروغ خورئ بس موږ د دې لیډرانو نه دې مافي خدایان جوړ کړي هغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې تصویرونه نه و فوټوال نه و د هغوی په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول خولې دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي دي به ختمه شوې د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې ردې یو بل سره جګړې بیا ورته شروع دي اوس به بیا کور په کور جګړې به اوس به بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي دا زموږ فطرت دی نورو ملکونو کې دا قصې پیسې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو یو ورور به یو لوټ ورکوي بل ورور به بل لوټ ورکوي یو بل نه خبر هم نه دي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند یو دی په موټر نه کوشي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند به بل لوټي خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او خدای ته نه ګورو خو هغه کنځل پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو داسې کوچې چې سمې بدنام داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ و زه چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شمېر نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه له چا نظر او سترګې ونه لګي ټولې ساړه یې موده که چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړه په صندوق کې د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و پته ویل خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به یې غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای الله نه لوی کېدی نه شي مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه رب نجني من الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ماته خلاصېده د مدین په علاقه کې یو کوي خو به دا کوي نه اوبه وړلې او ګړې چیلې څاروي به پسې راکول د کوي غاړه یخی سیبې که نه نمجنی غاړه باندې بوټي مې نو موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې د مکه خلک غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې به ګڼو کسان پې الله فرمایي ومن دونهم امرأتان تذودان خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان علیه السلام هغه جینکو له ورغی ما ختم کومه له ګډې چیلې وبه کوو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدارې وي وابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورور هم نشته نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانسقي الرعا حتی یستر الرعا موږ به هله دا ګډې چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي خلکو کې په ګډه موږ علیه السلام خو پېښ شو چې دا خو ډېر نیکانې دي خلک لاړل څه لږې او بې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښ یک تنها باندې د کوین هغه سر اوچت کاخوی کېښود
هغه خو پیغمبري طاقت د پیغمبر د سلو جنتیانو برابر طاقتمن نو سره ته خوا کې خو برقه چې ګرګړې بل سو کسو تاو په خپل تاو کو وستلې او جنکه خسه را پړلې دا بیا په کوي سر کې خو او غاړه ته سملاس اته تاسو چې څومره نیازبین جون دې تیر کړی نیازبین لکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون خزي آسیه ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه زمکه او ګرم شی به پسترګو نه لیدلې تکلیف نه دی لیدلې او دا دومره پیاده مزل چې خپې به سونه خوښ شوی لوګي به پسونه تیر شوی تند پسونه تیر شوی او دشتو بیابان ته لاړ نو چې جنکه لاړې نیوتیږي ته سر کې خو د الله نه سوال وکړ انی لما انزلت الی من خیر یا الله خیر ست نازله خدای زستا خیر ته محتاج یم الله ولی التوکو یوی دلتوکو لا نه سوال کې کنه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله بدلا هغه صد هغه طریقه به الله پاک دعا قبول کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تیریږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام د الله نه نقل کړي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دي خو چې زه چاته هدایت وکم اب په سم لارې مونږ ته الله هدایت کړی دی په دې کې راته ایمانی جذبه چولې ده اوس دې وخت کې چې دا مونږ جمعات کې ناس یو سمو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دکانونو کې ناس دي خپل سودا به خرڅي او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته ناس دي شاید په دې وخت کې په نت باندې ګندونه هم ګوري او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه مسکي او ډېر خلک به د خنزیر غوښه خوري او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړي مونږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله نو مونږ یې دلته راوستو مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده کړو مونږ قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زمارونو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلان کې صورت لوله یاره جوی ما له خو قرآن په ناظره نه راځي بی اے ایم اے دی هلکه دا سکول د اسلامیات دی څنګه پاس کړی د خدای نیکبخته هغې کې خو هم دا شیدونه شته که نه دا یې څنګه پاس کړی یقین وکړه شپاړسم او څوارلسم به پاس او قرآن په ناظره نه ورځي دا غړه کې خدای نه راچولی او یو غریب سړی معذوره انسان دی په سترګو ړوند دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي نو راشي او قرآن ته کې د حافظ او خدای ته عالم جوړ کړي سوئی اے زما بندگانو کلکم ضال د لارې نه غلط روان دي الا من هدیته مگر که ما چاته پړ کې نه غلار ور واچوله استهدونی اهدکم ما نه هدایت غواړې نو زبم په نه غلار کم سوئی الله پاک استهدونی ما نه د نه غلار هدایت غواړې نو زبم په نه غلار کم چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسول شم نو ما نه جنت غواړې چې زمو جنت ته ورسوم مونږ ته غواړو الحمدلله یا سوي یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته تاسو کې هر انسان اوږې دی مگر کله چې الله ډوډۍ ورکړي که ډوډۍ خدای بند کړه باران بند شو او ډوډۍ بند شي څه به خورو احد براشي کلکم جائع الا من اطعمته هر انسان اوږې دی چې زه چاله ډوډۍ ورکړم او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یو نه شي خوړی الټه راځي نه خورم وای بچې پلار ورته مور ورته ته لږ وخوره او نه مال الټه راځي مه راکوه نه مې تېرېږي مې نه وایي که نه وایي تېرېږي مې نه الټه راځي نشم خوړی دوستو زما پته نشته اوس به مړي که جمدی وي خو ډېرې زمانې خبره ده ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې بلا علما هم راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره او د هوټل نه یې ډوډۍ راوړې وه ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه زه درستخوان ما وی دونه تکلیف دی ولې وکړه دا دومره تاوان دی مو کو تکلیف دی مو کو نه بس وي دا زما ارمان و او چې ما سره خوا کې مې ما سره کېنه چې کې ډونګه کې وله سپینې مهې راوړې پلیټ کې ځان ته واچولې دا چې راکوټې سوکړک و د جوارو هغه ورسره خوړه دا دومره نعمتونه ګډان چیلي وروجې او دا قصې پیسې وایي دا په ما بند دي
خو مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی. دا څه غورې؟ دا سپینې غالبا مهې وي، نه پکې مالګه شته، نه پکې مساله شته، نه پکې غوړي شته، نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته. یا شیدلې دا زما خوراک، ټول عمر دا ټول عمر زما خوراک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ اخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایا دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي، غیر مودع مستغنا عنه غیر مکفی مودع ولا مستغنا عنه ربنا. ای ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو نه مونم چې بیا ډوډۍ راکړي. ای ربا چې د ماته زړه نفرت مو نه کې، کرکه مو نه کې، بعضې سړي ته پرته یو ویړه ته مې نه کېږي. ای ربا چې په ما پریزم نشي او په ما بندم نشي. دا سوال د خدای نه کوي هرې ډوډۍ سره. نو رب العالمین څه فرمایي؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني. خلکو ما نه ډوډۍ غواړئ، څونه مهربانه ذات. بیا څه وایي؟ یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار، د شپې او د ورځې ګناه کوئ. الله، انکم تخطئون باللیل والنهار، د شپې هم ګناه کوئ او د ورځې هم ګناه کوئ. وانا اغفر الذنوب جميعا، زه ټول ګناهونه به هم فاستغفروني اغفر لكم، ما نه بخښنه غواړئ چې زه وبخوم. الله اکبر. الله خپله درته وایي سهار او ماښام ګناه کوې. انه لا یغفر الذنوب الا انا، بې د ما نه بل څوک ګناه بخي نه. ګناه وایي زه بخم، فاستغفروني ما نه بخښنه وغواړئ اغفر لکم، زه به هم ګناه معاف کړم. نو موږ په دې کې هم خدای ته نه جاړو. معلوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه، د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه. قسم دی چې ونه غواړي چې له دې ځای نه قدم هم وانهلم. قسم دی چې الله ونه غواړي چې سترګه مو نه رپوم. قسم دی چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته نوړی هم دننه نه کړم. ښه منمه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه، اوبو کې خدای ته محتاجه، ګرځېدو کې خدای ته محتاجه، عزت کې الله ته محتاجه، او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه. او ګناه م کوم، الله م وایي کلکم، سهار او ماښام وایي ګناه کوئ. او دا هم درته پته ده چې ګناه بخونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. او بیا هم درته الله وایي ما نه بخښنه وغواړئ چې زه مو بخښم. نو بدقسمته به موږ نه وي چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو. اوازونه راته الله کوي او خدای خی مونږ ته. د موسی علیه السلام هلته څه وایي؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای پاک زه محتاج یم. قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، تاسو الله ته محتاج یې. والغنی غالبا دغه څه الفاظ دي. الله بے پروا دی، الله چاته محتاج نه دی او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو. رب العالمین فرمایي موسی علیه السلام سم لاس ته جنکۍ لاړې. دا جنکۍ څوک وي؟ دا د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي. شعیب علیه السلام ته ټوله قصه وکړه چې یو هلک دی او داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي. ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی. موږ له اوبه راوویستې، موږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه څاروي راته. او ډېر حیاناک هم دی، موږ ته یې نه کتل. نو پلار ورته یې بچې ورشری وله مسافر دی وله یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله. قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته. او موسی علیه چې زما پلار تا غواړي اجرت درکې، مزدوري راکړي، تا موږ له ګډې چیلې سیراب کړی دی ته موږ سره. موسی علیه السلام غریب خو محتاج و، مزدورۍ ته څه کوې خو محتاجه دی. ځکه دلته کې کور نشته، بل څه نشته، هوټل نشته، کوم ځای به زه ډېره کېږم. د ښه شو چې څوک چاله ورځمه، څوک هر څوک یې بله سوان دی بی. موسی علیه السلام روان شو. نو دې جینۍ ته وایي ای خورې ته ما نه وروستو شه، ځکه چې هغه ته مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله نو د هغې د پنډی به لاندې ښکاره شي، به وړقې د ښکاره به شي، د نظر پرې پرېوته. ورته ته ما نه وروستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې ته وشه، داسې ته وشه، داسې ته وشه. شعیب علیه السلام دې تپوس وکړو بچې څوک یې، د کوم ځای نه کوم ځای مسافر؟ هغه ورته ټوله قصه وکړه
ټول قصه وته کو نه غوته وي فکر وکوا نجات الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمين خدای ظالمانو نه مان نجات راکې بس الله د ظالم نه خلاص کې دلته د فرعون د حکومت اسم نشتا دلته نه غره رسیدي چې نو دلته راغو حکومت ته فکر مکوا دلته ما سره شه ور خدای پاک دعا قبول کړه کنه یعنی زه حیران شم کنه مون خلق خو دې ته مون خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مون خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچی نه او بچی او شي دام دعا ده د موسی علیه السلام د پاره ګټه د خدای د طرف نه خوشحالي ده چې د شرک د اډې نه راوسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته ورورسه التقوا بنیاز بنتوب و مال بمو دولت بمو ارسبو خود د چا عبادت خلقو کو د فرعون ته خلقو خدای وي نو خدای پاک را و د شعیب علیه السلام کور ته جنې ور پسې تلې واغه تی بابا د نوکر کا ځان سره ان خیر من استاجرت القوي الامين ولی دا ملازم د نوکر لپاره دوه صفاتونه پکار دي یو دا چې دی مضبوط تکړه یو سړی تکړه دی هغه چې وبېره سی وته پته لګېدلې ده او بل سړی امانتګرم دی سړی مخلص امانتګر دی ولی پته وته لګېده چې پلاره ماته نه کتل دې ځان نه رستو شعیب علیه السلام ته لکه کما سره مزدوري کې په یو شرط ده چې که اته کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري ته به تعالی په دې دواړو لونو کې یو لور په نکاح درکم که لس دې پوره کړه ستا مهرباني وي شرط به تیخو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني او که اته کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جنې به درته په نکاح کړم جنکۍ هغه وخت کې وړی وي موسی علیه السلام ته ډېره ښه په شوه د مستا خبر او الله زموستا په موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت دی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دی رکه چې د هغه شاګردي اختیار کې پیغمبر دی چلته او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کی او له خدای سره مو ګرځي علما سو کته یادای لیکن راجح قول دا چې لس کاله وسره پورا کړل د شعیب علیه السلام سره قال پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وای خی نو دا ولر شم پسر کړ اوس لس کاله بیا سپیدي ما باندې سو پیجنی نه خبره بم د خلکو نه یری لس کاله زړه خبره چته دی یاد او نو ما سو پیجنی څنګه دی خو خلا هغه بچی لارش زه دا کور والا د من سره بوزه او سګړه چیلې مولا ورکړې ودا ګړه چیلې من سره والا او یو امسار والا په دې کوټه کې د ځان سره یو ساغ امسا اب دې پلار پکاريږي موسی عليه السلام ویخه چې کوټه ته لاړه اواغشتا او روانه ته تو خو د امسا ویته خو ودا کې د بل روانه دا زماده بل روانه د اعلان اغامسه کې خو دا بل راواغشتا چې راواغشتا بیا ولا په ګوتو وراله یلا ویلا مړه ودا خو ما د توې کنه یک بخته ما د دوی دا کیدا بل راواله او چې تبا ابه کې خودا او بیا بیا راغشتو مکه به ګوتو ورتلا یره بس ودا ستا په قسمت ته دا امساوا چې ځان سره آدم علی السلام د جنت نه لسیدونه خدای پاک لسیدونه آدم علی السلام د جنت نه وروړي یو پکې د امسا ولا ورکړه او را روان شو دې په طرف راځي جبل کوه تور چې وتا وای د کوه تور په غاړه باندې راځي یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی وادي تیه په دې را روان دی کله دې کوه تور ته ورسېده دې غر ته شپم دو بارانم شو سیلې شو طوفانم شو او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف به شروع شو نو مخامخ رڼا ولیدله نو موسی علیه السلام دې بیبي ته وایي ویته دلته کېده او زه ورځمه دې رڼا له رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان دي که نه چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي نو زه ورځمه تاله څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کړو تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی د اور ضرورت دی درته نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم بیبي ورته څه وایي وي موسی وایي داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی په خپو کړه ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي او دویم دا کونټه ځان سره واله په لاره چې دي بنده ځان سره کونټې وړي بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته دې ته الحمدلله زه ورختلی وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي دته اور ښکاري خو اور نه دی په اونه کې اور بلیږي خو دش میدان دی او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي داسې دي
نو د یو جارو راواغېسته یو شوړه به ورته مونږ ووایو شوړی راواغېسته چې د اور پورې ونیسمه هر څه چې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یو سمه یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یو څه څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي اور ته بره کېږي چې شوړه نږدې کوي اور ته بره کېږي اور کې نه تاو شته نه ګرې شته اسم نشته حیران دی چې خدای داسې دی دی کې آواز وشو یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک اور نیم موسی ستا رب یم ستا رب اخلع علیک پړې دیو بس انک بالواد المقدس طوا ته په هغه خول کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی کومې طوا دی دا الله اواز زمونږ د اواز په شانتي نه دا الله زمونږ په شان وجود هم نشته دا الله اواز به د هر طرف نه اوري یوازې په غوږونو نه نو موسی علیه السلام داسې ګوري انا انت یا رب ته کوم ځای ای رب ته کوم ځای پاڼې خو یې ویستلې هلته اوس هغه ځای ته زه ورغلی یم هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلی لیدلې وه او په کومه اونه نه یې د الله اواز اورېدلی و اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده بشي تکه شنه اونه او نری څانګې دي نری څانګې پادې کې دننه ولاړه ده دا نه چې 24 غنټې پنوري چې سار کې پنور روخیږي که لږ سات پې لګي نو لګي به پې بیا پنور هم نه لګي مونږ چې ورغلو داسې غرمه غوندې ټایم کې حدیث احمد هم را سره و عیدار شاه هم را سره و یو بل ملګری هم را سره و مونږ 4 کسانو چې مونږ ورغلو د خالي ورځ وه نو خلکو وی چې نن خو د اجازت نشته دې ته دننه د تلو ولې وی چې د خالي په ورځ خو دلته یهودیان عبادت کي ده بعد اتوار هم چوټي ده نو د ګل په ورځ به تاسو راځئ ډېر خفه شوم تقریبا د قاهرې نه 6 غنټې 15 غنټې مزل کړی نو ما دا 15 غنټې مزل مونږ کو دلته رالو او ما سره خو 2-3 ورځې دي خو بیا ځو بیا به راځو دا څه مسله جوړه شوه بابا ما ته وی دا وفد ولاړ دی دوی سره سرکاري پرمیشن اجازت دی اردن کېږي نو تاسو غږ مه کوئ دا 15 کسان دي په دې میانځ کې پکې ورننوځئ یو 3 ترکیان و هغه هم زمونږ په شانتي و هغوی ته هم داسې ووایي ترکیانو ته بیا مونږ ووایي وی دوی سره اجازت دی تاسو سره نشته وی لږ صبر وکړئ یهودیان پکې دننه دي هغې خپل عبادت کوي نو چې هغوی راوځي دا نه وکړه یهودیان راووتل چې راووتل دروازه یې کوله وکړه چې کوله یې کړه هغه چینیانو پکې هغوی ورتلل بس مونږ هم دغې راپسې یو کس والي وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي خو بس مونږ څادر په سر راواچو غږ هم نه کوو پکې ننوتو هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځئ بیا هم څوک نه راوباسي دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې یو د عیسایانو عبادت خانه ده او د پاسه به زمونږ د عیسایان هم ځي هلته خپل عبادت کوي یهودیان هم ځي د خالي پر ورځ هلته خپل عبادت کوي او مسلمانانو جماعت هم آبادي ده یو خوا هم تې غرونه دي بل خوا هم غرونو په منځ کې دا ځای دی او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړې وې کویم پروت دی په هغې سر د پاسه پروت دی چې سر ورتا کې لاندې اوبه راته ښکاري نو هغې خیر د موسی علیه السلام پرزي بوتان هم جوړ کړي دي تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر دی د مورې دی د هارون علیه السلام دی دی فرضي جوړ کړی دی نو د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی نو په هغه ورځو کې څوک راشي نو 5-6 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي څوک شته دی نه او دا خو سرکاري وفد دی نو موږ پکې ښه ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو نو ترې راووتو نو هغه اونې ته ورسېدو هغه اونې ته داسې دیوال یوالې د دیوال ګلی د کوڅه شانتې ده د پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده او هغې ته دیوال والی دی او سار کې پسې لګي بیا پې نه لګېږي او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا پسرې دا خشته بوی چې کوي دا نری ریلې چې وي بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي حقه زمانې سړی حیران شي چې خدایه د 4,500 کالو زړه اونه ولاړه ده نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبري او نبوت ورکړه او بیا ورته وایي چې لاړ شه اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته لاړ شه هغه په سر ختلی دی کبر یې کړی دی او ما ته یې راوبلې ورته ووایه چې او زما خدای ته یې راوبلې نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړه ګور اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي او الله یې دعا قبلوي بل سوال یې ورته څه وکړه
وتوی الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی، سره بس کوم ځکه ماشوم سره لوی شوی دی، ارسه ورته معلوم دی. دویم دا دی چې زما ورور دی هارون، هغه سره بس کوم ګرتیا کوي که نه کوي، خدای هم را سره ملګری کوي. هسې نه چې د کور نه مخالفت شروع شي. رب العالمین ورته ادم قبوله کړه. ګوره وروڼو ما خو تاسو ته ووایي که نه چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي. خدا پاکې قانون دی د دعا آداب برته بله جمعه انشاءالله وښیم چې د اخلاص سره د الله سره چې بالکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړي او د رب العالمین نه دعا غواړئ. فادعوا الله مخلصین له الدین. دا ضرور د هارون علیه السلام الله وی دعا دې قبوله تا هم پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شوه. او زه هارون علیه السلام به دې مخې ته ولاړې وی الله هغه ته به زه څه ویمه وی دا به ورته چې الله یو دی. سلیمان وی د هغه مقابله به څنګه کومه خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی. نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټۍ دې په ځمکه وغورځوه. چې کونټۍ یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین یو لوی اجدها ته خدای پاک جوړه کړه. نو موسی علیه السلام ته شاته شو یارید چې خدای پاک داسې وشو ځکه غاړه اجدها وه. وی الله پاک وی لا تخف هېڅ یره ونه کړې ګورې مه کوه ور دې کونټۍ له ګوتې کونټۍ له ګوتې یوړلې واپس ته امسا جوړه شوه. بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به د ټرک په مونه کې ټرک واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړېږي مار جوړېږي او د لوی نه لوی پهلوان دی خو د ټوپک تماچې ډز نو چې لرې دی نه کوي که نه غټ پهلوان دی خو مقابلې له خو به درته راځي که نه نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی غټ اتي مې او دا شی دې ورته وروغورځم ته ګوره دا غټې زونو ته بیا او دویمه نښه یې وله څه ورکړه وی لاس یې دې ترخ کې یو ځای که چې یو ځای که اوس یې راوباسه چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله بیا یو ځای که یو ځای کړه رڼا ترې ختمه شوه. ابدا معجزې موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته فرعون مقابله وکړه. خیر خبره خو اوږده ده ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په کسه کې اوتیو په غربت کې اوتیو په لاچارۍ کې اوتیو الله نه سوال وکړه نو خدای پاک وله دعا قبوله کړله. خدای پاک وله پیغمبري ورکړله. خدای پاک یې ورور له پیغمبري ورکړه او بیا راغی د فرعون سره مقابله. بیا خبره په دې انتها ته ورسوي چې فرعون سره د خپل لښکره خدای پاک ترک او تباه کړه. دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي. ښه موږ په سوال خفه کېږو الله ایمان غواړه بیا موږ نه غواړو خو داسې دعا نه ده که موږ چې کومې دعاګانې کوو. موږ څه دعا کوو؟ بشیر جان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه دعا سره خیرات پکاري دعا سره څه پکاري نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی خیرات خو ته نه کې دعا سره الله ته جړه پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کې ورسره به د آخرت سوال هم کې. خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کوم. نو زمونږ د ایمان زمونږ شریعت دا ټول د رسول الله سره ډېرې دعاګانې ګورې غوښتې دي لږې نه ډېرې زیاتې دعاګانې موږ له غوښتې دي. پیغمبر ته ډېر زیات سوالونه کړي دي او بیا بالخصوص زمونږ د خلکو حضور پاک ارمان کړی دی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لوددت انی لو رأیت ارمان کما خپل زړونه ولیدلې ارمان صحابه ورته وایي موږ ستا زړونه نه یو د الله رسوله ابي تاسو مې ملګري یې هغه خلک دي چې زما نه وروسته زه به یې لیدلی نیم او نالیدلی به په ما ایمان راوړي او ما به منې. صحابو ته ملګري ویلي دي او موږ ته وروڼه ویلي دي وروڼه. نبیات صحابو ته د الله رسوله دی به د قیامت پر ورځ څنګه پیژنې دی به د اودس د اندامونو نه پیژنم دس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي د قیامت پر ورځ. څوک چې اودام اوبه واچوي د هغې اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼا محجلون یا محجل دس د اندامونو رڼا به خیږي. ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک چې زموږ درس د هغې د برکته وي. موږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې برته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله. خدایم یو پټینې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله. دا چې موږ به درود شریف په حضور پاک وایو. رب العالمین په خپله په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی
الله په درود وي او د الله فرشتي په درود وي. ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم، اے مومنانو تاسو په دې پیغمبر الله خپل په درود وي او دا په الله فرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان، حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی. پیدا یو فرشته پړم بيدل د اسمان نه راکوزه شو، مخکې نه راغلی او د الله نه اجازت وغوښته، الله مال اجازت راکزم په نبی علیہ السلام سلام اچو، نو الله ول اجازت ورکړو دا فرشته پړم بيدل راغلی. هغه فرشته په حضور پاک سلام واچو، فرشته وته سکه وی الله پاک ماته وی چې ته دې پیغمبر ته څوک لس ځل چې څوک یو ځل لس ګناهونه به خدای معاف کړي، لس نیکۍ به ولا خدای ولیکي، ولا خدای درجه اوچتې کړي. الله فرمایي چې تر دنه تپوسو که چې ارضی ته اوس خوشحاله، حضور پاک او فرمایل او اوس خوشحاله شو. یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ټکې وې یو ځل بس، لس نیکۍ لس رحمتونه خو درته راغلل او لس ګناهونه دې ورجېدل. لس نیکۍ لس رحمته لس ګناهونه دې رجېدل کېږي، لس مرتبې دې بلندېږي. شریف ډېر لوی برکات کیسه زموږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات، هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دی. دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل، نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه. یو ځل په لاره باندې روان وم، یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شو، وی مخامخ وی دی، وی هغه کوی له ورغلم، وی کوی کې برقه نشته، خدایه زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده، اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته. وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې، ماشومه جینۍ وه، الله راغله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم، دې کوی کې اوبه شته که نه؟ ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري، په سر وباسم. وی ما ته وی د لره وباسم، ما وی او ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرې هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ټکې وې او چوپ یې کړې، او چې چوپ یې کړې نو بر ور راختې د کوی سر ډک شو. وی ما ته وی سکه باباجي کاکاجي، وی اوبه مې وڅښلې، وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې، اوبه بیا واپس لاړې ویخله. ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه، مې بچې پیری که انسان لورې؟ وی نه د خدای انسان لورې م پیری خو نه یم. دا دې څه چل وکړه؟ یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخلله. جادوګر نه جادو نشته، دا څه دي؟ وی دا هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي، او چې کم دې څه حاجتي او نه پوره کېږي نه حاجت یې زه درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کړي. هغه حاجت اوبو ته ستا دپاره حاجت شو، نو درود شریف مې ووی اوبه د کوی سر له راغلی، چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووی اوبه واپس پل. دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري، روحاني اسباب کې څومره که نه دا مضبوط عقیده خو ماشومه وه، بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولۍ ورکړي چې دا ګولۍ وخوره، دې سره د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي. هغې پوره یقین و، بس عمل پرې کوه. درود شریف او داسې کېږي. مولانا زکریا علیه یو واقع لیکلی، پلار او زوی حج له روان وي، یا عمرې له یا حج له، زه پکې په لاره په سفر باندې روان وي، دا پلار ناجوړه شو، ناجوړه شو له ورته نه شو ایساری، دې قافله ترې لاړه او ده ته یې وی چې بس ترې دې پلار ته کښېنه، دې تللی نه شي او ته یوازې تللی نه شي، نو ته ده ته ایسار شه. قافله ترې لاړه او دې خپل پلار ته ناست دی، پرې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن و. خدای پاکه پلار مې مړ شو، دا خو د سفر زندګي ده او سفر دی، دلته خو زما څوک شته هم نه، دشت او بیابان هم دی. نو ده په هغه پلار سیکم کلی او هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مه بخښه زه مسافر، پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی، مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښه کې. خلک ښه خلک وو، وی ضروري کوم ځای دی؟ پلانکي ځای کې. ځه مونږ چارې بیلچی کفن درړو، فکر مه کوه ترې پلان له ځه مونږ درځو. راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست، پلار خر د مخ نه هغه څادر لرکه پلار ته ګورکه، پلار ته یې وکتل د پلار مخ یې د خر ګرځېد، مخ یې بدل شوی. مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه
د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده. خدا سي یو کس کېږي په امت من حیث الامت به نه کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په صدر د پاسه اچولې دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی. دې بېهوشه شو پرېوته، یا خدای پاکه دا څه شو؟ اوس په خوب کې دی ویني، په دې بېهوشۍ کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه و حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان یې؟ وایي د الله رسول پلار مې دلته راته مړ شو، دغسې دې خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کړي، مخ بدل شوی دی. زه دې له راغلی خدای دې له را رسولی. خوب کې هم دا دی وی مخې کلاو کا صادر مې لرې کا ریخ کا د پلار مخ مې ټیک شو، د مخ کې نه ښکلی شو، نورم خشته شو، مخې دلنده شو. ډېر زیات خوشحاله شم او رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړو، ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي، دا خلک به څه وایي چې دا موږ تا خر له راوستو که انسان له دې راوستو. تا ته څه پته ولګېده چې ته رالې؟ واوره ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی اشتو باغ درود شریف ما لرا رسول. اګورې حدیث کې راځي خان من صلى علی عند قبری سمعته صلى علی نائیا ابلغته. حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وی زه ډایرک په خپله اورم، او چې څوک د لرې ځای نه وی نو هغه ما ته را رسولی شي. او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. دا الله فرشتي په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتي ما له را رسوي. او بیا څنګه ور رسوي؟ فرشته لاړه شي ورته وایي فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دي، فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دي. باقاعده فرشتي ورته د پیغمبر مبارک هغه درود شریف رسوي. اسرون تاسو د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای دی، خو زه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم او تاسو ته هم د درود شریف د برکت د ستا نوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه اخیستلی کېږي، تا د پلار نوم هم اخیستلی کېږي. تا چې درود شریف ووایي نو فرشته یوسي نو پیغمبر مبارک ته څه وایي؟ وایي پلان د تورنګزو د کلي د پلان کې زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی. نو رښتیا چې پیغمبر مبارک ته دا پیش شي نه به خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي. او تاله به غټه فایده د درود شریف دا ده. ثوابونه خو په خپل ځای دي هغه نیکي، خو د درود شریف غټه فایده د ټولو نه مضبوطه فایده دا ده چې د درود شریف د برکت نه به ستا او ستا د پلار نوم روزانه د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي. نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل. وینن هغه فرشته ما دې تپوس وکړو چې د فلانکې علاقې یو سړی خوري ګلر روزانه په هر ټیم کې ما درود وی او را رسېږي. نن خو د هغه درود راونه فرشته وایي چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاج دی. وایي چې ما ته څنګه محتاج دی؟ وایي د هغه شکل بدل شوی دی، خدای دلته تعالی راوستم چې زه ورسره کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو. هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و. د زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی. خلک د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځ وکړي، حج ته لاړ شي د بیت الله، مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي هلته منځ وکړي او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ او په حضور پاک درود او سلام وکړي. ډېر خوند کوي ډېر. وګورې داسې بدقسمته پکې شته دی. دا ګورې په جومات کې ناست یم، دروغ درته نه وایم او دروغ ګناه هم ده. یو سړي نه مې تپوس وکړو هلته تلې عمرې له تلې عمرې له دروازه یې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نو تلې. ته مسجد نبوي ته مانځه له نه تلې؟ وی تلې مونځ مې پکې وکړو. نو ته سلام له نه ورغلې؟ وی نه نه یم ورغلې. مې ولې؟ وی ډېر لوی رش دی. نو وی د خدای سپېره دلته کې 1000 روپۍ نیسمه چې لکه زر درویش یم چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه وي او که ورپسې نه وي. رش دی دومره ورځې یې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنه رالې. بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغوی سهار هم ورځي سلام هم ورځي سلام اچوي، مازدیګر هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چې ما باندې څوک سلام واچوي او ورته تپوس کوي وقد بلغت الله رسول ستا وجود خو به خورې شوي
ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر غوښې به نه خوري د پیغمبر وجود به نه خوري فنبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې د روزي ورته ملاویږي هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام وایي هلته هم ډېره بېادبي نن سبا کېږي ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دا پیغمبر د آواز نه آواز نو چته لري چغې به نه وي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنګلې د پاسه لیکلی دی نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه الصلاة والسلام په خپل کې راولي چې پیغمبر مبارک علیه السلام اچوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې کوشش وکړي چې ډېر وخت هم وانه لري چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې مو نه وایي او شور هم نه کوي او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباسي په تصویرونو خو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعضې خلک پکې داسي بل زه ګاډي ته ختېدم راغی یو تصویر د سره وباسه مې بچي برکت له وباسم گناہ برکت لکے برکت لو ماسا ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو بازو ټول الته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیو غانې جوړي یو بل تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خواجو سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده نه ناروا دي او الته څوک چغې وباسي نو چغې به هم نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب په حضور پاک سره بیا چې یو قدم ور مخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو سوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام وایي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام به چې السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم صفتونه دی به وکړي او چې یو قدم ور مخکې شي نو بیا یو بله سوړه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته ده هغه به هم صفتونه وکړي بیا خلک لږ مخکې شي مواجهه شریفه نو قبلې ته مخکې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه به سوال نه کوي د هیچا نه به هم سوال نه کوي سوال به په دې ټولو څیزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه به کوو الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې نو د الله نه به سوال وکړي هلته ډېر خلک دي او سلام اچي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام خدا پکې شرط دی چې په هغوی سلام اچي نو بیا به ورسره په دواړو شیخینو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هغوی به سلام اچي زمونږ د مولا علي قاري لیکلی زه به راته نه اشعة اللمعات کې شیخ عبد رحمت الله علیه لیکلی دا د مشکات شریف محشي دی یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو خو د هندستان نو یو کال حج لته دی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلی نو اوس هم چې څوک حج ته ځي نو دوستان وله راغونډ شي نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تاسو که تعالی سره ورم ستاسو سوال جواب دی او دوست دی نو هغه داسې خراب سړی و د صحابو پسې به بدره دوی نو هغه له ورغه سدي سدي پکاري چې دلانو وی دا ما خو یې سم نه دی پکار نه کسبي ما ته وایه یاره دا ما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بل موکم که دا ما په وس کې وي ستا په وس کې دی ولا والله سره وس کې ولې به نه پوره کوم وعده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلې د خدایه خلک تا ته واسطې یم هغه سلام ورته ورسوه او که نومونه درته یادي نو ویلې چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي چې خپل سلام واچوي نو زما سلام من په حضور پاک بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي
سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر ستا دشمنان دي دا دوی د وجې دله نه راځم دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې لکه ظالمه دا چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نشم چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپله دغې سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام کوی مې نه خو چې لکه ستا د چا وجلې نه دی نقل کفر نه باشد دا خو زه نقل کوم ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکې د پلانکې زوی دی او د هندوستان د پلانکې تا سلام وای او د سلام نه پس زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان دي دا مې ووی وی رالم خپل بلډینګ ته وده شم سمله خوب کې خپل کلي نم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دی دغه دوست مې موالاړ دی وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي نبی علیہ السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو هغه ګونه کې په ګوته اشاره وکړه وی عمر صاحب سره وی ما د خوب دا تعبیر وست چې دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په خپل مرګرو خپه شو نور د حالاتو نه نیم خبر وی چې د حج نه واپس آشنا مې رانغی وی چې مې په قلار شو نو زه لاړم کلي ته چې ما دا دوست بیمار به چې ما لرانه لږ بیارته وی چې د ورلم دروازه مې ووایه اواز راکړه څوک یې مې زه پلان کیم د حج اوس ماله ملاقات لنا نغی رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم وی هغه دا وی دی وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې وصلخانې ته ننوتې باتروم ته ونوت مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ کې هم دروازه ماته کړه چې دروازه ماته کړه نو په غسلخانه کې چا په توره والی اړې نه دی معلوم چې چا په توره والی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی وی چې ولې نه د خاوند د مرګ روز خو خلکو ته معلوم وی وی قسم دی اقا ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی وی ما ورته وی چې وهونکی ما ته معلوم دی وی څوک دی ته خو حج ته تللی وی ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د مې اتصال والی او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشغې کې یو واقع لیکلی دته حواله درکوم کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک حج له به ته خو وخت به یې تېره پخوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېره اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي اوس خو 78 ورځې تېرېږي مدینې منورې ته 78 ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي هلکه چې مدینې منورې باندې خدای در باندې فضل وکړو لاړې ته هر مانځله جومات ته ځه د مسجد نبوي مبارک د جمعات خو ډېر لوی فضیلت دی یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې یو منځ که دومره ثواب یې کېږي لکه نورو جوماتونو کې چې زر منځونه کړي بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغې کې یو راوي دی بل کې داسې دی چې که یو منځ دی په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب یې کېږي لکه د نورو جوماتونو کې چې د زموږ بدقسمته خلک په هغې کې هم بلډینګانو کې پراته دونه قیمتي منځ دی چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر منځله جومات ته ځي او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دي هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار خو ټول اوزګاري خلک که نو سار هر سار منځله مسجد سم دی که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړي چې پاکستان او ماسخوتن هم ټول خلک اوزګاري نو سار او ماسخوتن دا دوه منځونه خو پکې کولی شي نو زه مسافرو ته هم ویم که ګاډی درته میلاویږي په ټکسي ځان له کوې څلور پنځه کسه خو حرم ته دی منځ پکې او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته رکه ویلې ده هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانه عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي ما ته ځای وښایم نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه ده نو بعضې خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي دي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه حالم به ته او په نبی علیہ السلام مبارک به درود شریف وي او خوشاله आवाज به وي خلکو له به خوان ورکاو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه ولا ډوډۍ نو چې څنګه بوت نو مالدار سړی نو کرانه مفتی شفیع صاحب لیکلی
نوکران د مخکې نه ورته کوټې ته دننه که او ورته ویې ژبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایې زمونږ اعتراض نشته فکر او په عمر ولې وې ته راوویسته ولې پرې کړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلې جوړه کړي د هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدي دونه وینه چې سړی جم دی پاتې کړي دله ژبه لاس کې ورکړه رامنډه کړې دروازې وي په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زمانه دا د ژبه لا حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی هغه ژبې مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې به شروع کړې ټیک شومه او راویښ شو بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شومه رالم ښه شوق سره مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج له وی په ډېر شوق لګي ډېره ښه وی ما ته شاګردان وایي چې داسې دعوتونو پسې ګرځه به پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما ایمان دی که نه چې پاک څوک مانه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو ځای کوي ما خو یو یقین پیدا شو وی چې بویتلم په اقا کورې وردن نه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي خود غبراو شوم غبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړ ډېر عزت بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشه کوټې ته وردن نه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی غټ بیس غټ د انسان و چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وی چې دا پیژنې زه څه پیژنم حیوان دی بیزو ده نر بیز زما ته څه پته لګي وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي مانه ژبه پرې کړې وه وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړه نو به خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم تر اوسه څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به هم وی او د بقی مقبرې ته به هم ځي د بقی په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي د 100,000 نه زیات او احد ته به هم ځي په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي څه خو خیر ته بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي خو تقریبا 80 او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه دی هغه سره 2 ملګري په یو ځای دفن دي او یو دی الګزي د صحابه پیغمبر مبارک به احد ته او بقی ته ته نو بقی ته تل او احد ته تل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وسله دلته اوس هم چې څوک مړو له لاړ شي نو تماشې له به نه دی د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدی له به نه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړی وه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وایي مکه خلکو به غلط رواجونه کول اوس یې کوې فانها تذکر الاخره دا سړي ته آخرت را یادوي په دې نیت تل پکار دی چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ څومره لوی عالم او نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی سردار او بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی نو زه به هم یو ځل د آخرت به سړي ته یاد شي نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا د مدینه مکه مکرمه مقبره هغه کې هم سبا د صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي د پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا هغه قبر معلوم دی اگر چې حکومت هغه ته دروازه بند کړي سو خیر خبره مې دې پورې کوله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الته نو درود شریف په مخامخ وایا او چې دلته نو بیا دلته درود شریف وایا نو فائدې درود شریف ډېرې زیاتې د درود شریف فائدہ غوړي حضور پاک ته نه رسی مونږ ته رسی یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډیر وای نو د قیامت پر ورځ ما ته ډیر نږدې وای نو درود شریف د حضور پاک د نږدېکت ذریعہ ده د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډیر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تاسو کو د الله رسول څومره درود دلوي ما
نو حضور پاک ورته وی چې څومره ویلې شي وایه وی ښه داسې به کوم چې نیم وخت به دله درود شریف ویم او باقي نیم کې به ځان له دعاګانې وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیاتوالی وکړه نو ښه به وی ښه دوی سې وخت به تا له درود شریف ویم یوی څه به دعا ځان له غواړم وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیات درود ووی نو ښه به وی ښه ده الله رسوله به ټول به تا له درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک ورته څه وی بلکل ټیک ده الله دې په دعا خبردار دې دعا به دې خدای قبوله کړي او غم به دې خدای ختم کړي درود شریف کې څوک وایي غمونه هم پې ګورې ختمېږي تا پړې کې څه حاجت دی که ته نه غواړې الله ته خو خپته الله ته ته خبردار دی هغه حاجت به خدای پاک پوره کړي او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوې مخکې وروسته ورسره درود شریف وایې ښه کله چې کوې یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منګزاره تلواره دې وکړه نو د الله رسول څنګه وکم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې په معرف وایا نو خدای بری دعا قبول کړي د دعا د پاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب په ډېر زیات خو درې لومبه د خدای حمد وایي کلم چې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای ته یاد دي چې الحمدلله رب العالمین دومره پورې وایي یا ورپسې درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه د زړه نه دعا کوي او په آخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي که خیر انشاءالله نو درود شریف وایي ښه بعضې خلکو یو پروپیګنډه کړې ده وایي په ناسته به وی په ولاړه به نه څوک وایي لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماري په کونډی به دې وایي خوږېږي نن سبا خود هر چا کونډی خوږېږي بیا به هر سړی وایي چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویلې ځکه مې کونډی خوږېږي دا غلطه ده دا د درود دشمن دی ظالم آداب په خپل ذریعه درود شریف آداب دا دي چې ښه یک طرف ته یکسو کېنه او قبلې ته مخ کو چې هېڅوک هم نه نو درود شریف ووایه د خبره ده لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وایه یو دای چې کوم وختو کې منه نو هغې کې مه وایه لکه په اودسمات کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف هغې کې مه وایه چې بربنډ مه ذکر کومه درود شریف وایه نور یو ټیم چې دنه پاتې نشي په هغې کې په روانه کې مواړه په ګرځېدو کې موایا په حضور پاک الله پرې ډېر زیات خوشحالي ښه اوس د تره درود شریف یو څو مسلې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغېستلی شي نومونه یې دوه دي ښه هسې نومونه خو یې ډېر دي خو دا ذاتي دوه نومونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوو کې چې یو واغېستلی شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا به وایه اونه وی ګناهګار شي او هغه کې یو حدیث د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دلته دی منبر په دې لومبه په قدم کې خود وی امین چې په دوی مې کې خود بیا وی امین نو چې په درې ما باندې کې ناس نو بیا وی امین نو چې صحابه ته تاسو کړه الله رسوله مونږ خو چا دعا و نه لري دا استا امین مورید وی په یو پوله چې مې قدم کې خود نو حضرت جبریل علیه السلام ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدی وي او دې دومره خدمت اونکي چې د مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي دې هلاک کی رغم انف رجل او د دې په خورو ککړه شي خدای دې هلاک کی نو مالک دې نه معلومه شو چې مور پلار د چا جمدی وي دې به خدمت کوي دومره خدمت بکوي چې د مور او پلار د خدمت د وجه ځان جنت ته ورسوي او که دومره خدمت ونکا نو ګورې خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام امین په چا ویلې دی حضور پاک نو دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي ټول د مور او پلار قدر کوي ښه او عزت او احترام چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ږدي خپو ولې یو دوه لاسونه ږدي مور له په اوږو یو دوه لاسونه دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وخېږي دعا او دغه دوا ډېره زیات قبلېږي اسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې ریشې دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ځغلی مور له وړه لاول مور له وړه د هغې نه پس کور والا نه ورکوه لاول پلار له وړه د هغې نه پس وړه او که کوټې ته دې یوړل مجبوره بعضې خلک شته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه دویم څه وی په دویمه پوړه چې کېناستم په دویمه یا درېمه خیر چې په چا د رمضان میاشت راشي
او دې دومره د الله عبادتونه کې چې ځان په خدای وبخي ورسېدې دې خدای هلاک کړي. نو رمضان کې به دونه عبادت کوي چې ځان په خدای وبخي. که دونه مو نه که نو خیره جبریل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک ویل او په بله پوړی سوی چې څوک ستا نوم د چا مخکې نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو یې دې دې خدای هلاک کړي. نو خیره جبریل علیه السلام کړی ده او امین په رسول الله نوم واغېستلی شي نومونه څو شو محمد یا احمد. نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ښه اللهم صل او که بار بار په یو مجلس کې نوم اخېستی شي لکه یو نعتخوان دی بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دی چې وی مستحب بلکې بعضې فقها خو چې په هر ځل به واجب دی وایي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغېستلی شي لکه رسول الله شو نبی درود شریف واجب نه خو مستحب دی. درود شریف کم بهتر دی په ټولو کې بهترین درود دا د مانځه درود ابراهیمی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی دا یو درود شو. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما په ټولو کې دا بهتر. لیکن هر اللهم صل راضی یا وصل الله ټکی راضی بس دا درود شریف دی. یا اللهم صل پکې راضی یا وصل الله او ډیر مختصر درود وصل الله علی النبی الامی وصل الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي دا ټول ویل شي. یا دا مې چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد فائدہ شو. او که وسره د آله او اولاد ذکر کړ صحارو شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوایخه او تسبیح ځان لواله پاغي وای ټونو د موبایل نه څه جوړوي او چې ماسخوتن سمله نو ټول مرګري یو سل کرات یا 200 کرات درود شریف وای دې شر دې درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې دلارمو کې نو درود شریف بوایو که خیر په شریک ټول یو ځل اوس درود شریف وای اللهم صل وکي الله ته موږ له درود شریف د ویلو توفیق راکړي چې سونم ویلي دي مخ کې تر اوسه پورې الله کې او زموږ درود شریف زموږ خپل مبارک پیغمبر زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړه